کوم نظامونه چې ولسي وي د ولس په ګټه وي او د ولس نه جګ شوي وي رئیس جمهور او وزیران او جنرالان او ساتونکي او ټول چارواکي د ولس غړي وي او خاینین نه وي هغوی تل د ولس په ګټو باندې کار کوي تل ملي ګټو ته متوجه وي تل هغوی په داسې دندو باندې بوخت وي چې ولس ته ګټه وي ملت ته ګټه وي یعنی په تعلیم باندې په زده کړو باندې او کوم چې خاینین وي او همدې دپاره دوی زده کړې کړي وي که هغه دیني وي او که دنیوي وي چې کله دوی چوکیو ته ورسیږي په چوکیو باندې وګمارل شي بیا دوی فکر کوي چې بس دا لاندې ورلاندې ټول غلامان دي او دوی چې دي دا ټول وطن دا ټول ملت د دوی غلام دی د دوی نوکران دي او کله چې دوی خلک بې تعلیم او بې زده کړو ساتي نو په دې باندې دوی نه پوهېږي را به شو کوزې پښتونخوا ته په دې کې دا ډي پي او ډي اس پي او ایم پي ای او ایم ان ای او کوټوالي او هر شی چې دی دا څومره چې دي دوی فکر کوي چې د عوام د ولس چې دی دا د ګډو بزو په څیر دی چې راځیرو غرو پر وي موټرې ورپسې وي په دې باندې دایم نه پوهېږي ښه په پوهېږي چې زه د دې ولس نوکر یم زه باید سر ټیټ کم په دې ځای باندې راشم او ولس هم د ګډو بزو په څیر باندې ساتلی دی د پلار او د نیکه د خوا نه دوی فکر کوي چې ولا چې دغه دا نظام د حکومت دغه د بودیجه د څه شی چې سرکاري دي دا د دې سړي دي او دی په ما باندې مسلط دی او زه به د غلام په څیر یا د ژوو او د حیوان په څیر به مې سر ټیټ کړی وي او څه چې دی وایي او درز به روانې تېروي تاسو لیدلې په پښتونخوا کې چې دوی چې دا څومره څه چې ګورئ دا څومره ادارې چې ګورئ دا رینجر که ګورئ دا پاوس که ګورئ دا پولیس که ګورئ دوی څه کوي په ولس باندې ډنډې ورپسې راخیستي په خدای که څوک خپلې وزې خپلې ګډې داسې وهي خپل خره خپل سپي والا که په ډنډو باندې داسې وهي لکه دوی چې دغه خپل ولس وهي خو دا ولس په دې نه پوهېږي چې دا زما نوکر دی په ځای د دې چې دا ما په ډنډو ووایي زه یې په ډنډو ووایم چې تا ما دپاره څه کړي دي زده کړې وکړئ په خپلو بچو باندې خپل ځان مو وپېژنئ خپل ولس مو وپېژنئ خپله خاوره مو وپېژنئ خپل وطن مو وپېژنئ خپل ځان ته داسې چارواکي وګمارئ چې هغه ستاسو نوکران وي تاسو ته خدمت وکړه نه چې تاسو وډبئ نه چې ستاسو پرتګونه وباسي نه چې ستاسو ځوانان ورک کړي نه چې تاسو بندیان کړي ستاسو هغه مشران چې تاسو ووټ ورکړی دی او تاسې دپاره په واقعا کار کوي هغوی دی درته په کلونو کې په بند کې ساتي لیکن هغه چې د دوی دپاره ستاسو پرتګونه وباسي ستاسو پوستکي وباسي هغه ګرځي هغوی سره زری ګاډي دي هغوی سره پولیس دي هغوی سره نوکران دي هغوی ته هېڅ هم نه وایي نو متوجه شئ تر څو چې په بچیانو باندې زده کړې ونه کوئ او ورته د وطن او د ولس مینه ونه وایئ موږ چې پخپله د وطن په ولس په مینه باندې نه پوهېږو د ملت په ګټو باندې نه پوهېږو نو بچو ته به څه وایو زده یې کوئ او بچو ته یې ووایئ